بله ښاغلی ګورجینه باران هم دلته دی سمه ده څنګه چې تاسو امر کړی هغه وژل کیږي امیر صاحب سبا د تونجار محکمه ده زه هم باید د شاهد په توګه هلته ورشم ورشه عاکفه هغه سړی ښه وڅاره داسې خلک د ډېرې سختې سزا حق لري په شاهدۍ کې هم باید ناغېړي ونه کړو او هو وسله مې بالستیکي څېړنې ته ولېږله وبه ګورو چې څه پیدا کیږي یا کیف هم راغلی ولې دننه رانغلې زویه امیر صاحب سره مې لږ څه کار و وروره کیک څنګه و هغه ډېر خوندور و خو هغه خوښ دې نه شو که نه نه خو بل ځل د مالګې په ځای لږه بوره پکې واچوه بیا به ښه راشي نجیبه وروره په هر حال تاسو ټولو ته ښه د خدای په امان زه به له تاسو سره لاړ شم ښه شپه امیر ښه شپه ښه شپه په خیر لاړ شئ نجیبه فکر کوم مال پرته مو ډېره سزا ورکړه زړه مې پرې وسوځېده خپله کوټه کې ژاړي زه هم نه غواړم چې داسې وکم ښځې خو دا سزاګانې د هغه په ګټه دي هغه باید پوه شي د هغه د ښې ګڼې لپاره داسې کوو که اوس یې ونه ژړوو نو راتلونکي کې به موږ وژړوي ورځه دې ته ګوره بې شرفه دې خواته راشه ووځه خرڅ شوي کسان مې نه خوښېږي یعنې ګورجین تاسو هم په پیسو واخیستې ها ما بیخي سم فکر کړی و زه یم ګورجین څه مو وکړل هغه کار مو حل که تا څه فکر کړی و چې هر څوک د باران په څېر تکړه دی ګورجینه چېرته به وتښتې بارانه هر ځای کې زه خپل کسان لرم ما ته ښه غوږ شه ښاغلی ګورجینه هر څومره چې وغواړې ما پسې کسان راولېږه د ټولو مړي به در ولېږم پیسې به یې په خپله دولت ته ورکوي ته ډېر بې شرفه انسان یې ښاغلی ګورجینه له تا نه مې دا هیله نه درلودله پوه شوې بې شرف انسانه زنده‌باد ډېر ښه آفرین لپاره ته ډېر تکړه یې تا نه د اتوم انجینیر هم جوړېږي دوانو سری کیک نه د کوفتې په څېر خوند کوي تا ته مې اوبه راوړي هله درمل دې وخوره ژوندی اوسې هله زر که زه یې ګورم ژوندی اوسې د ټولو له دردونو سره ته په عذاب یې خدای دې له تا نه راضي شي له تا نه خلاصه که خلاصه که زه یم باران ورور دې یم د نیمه شپه کې ته له کومه شوې مخې نه مې لرې شه ته دلته څه کار لرې ما تا ته نه وویلې چې دلته رانه شې دا څه حالت دی په غاړې دې څه شوي پلاره ډېرو پیسو ته اړتیا لرم ډېر بد حالت کې ځای نشته چې ورشم پلاره ما خو درته نه وویلې چې سازمان ته لاړ شه او د دولت په وړاندې ودرېږه زه ستا په څېر کوم زوی نه لرم ځه ورک شه زما له کور نه ووځه د څه شي زوی وروره تر نن ورځې پورې دې زما لپاره څه کړي ها څه دې کړي خپله مې ونه خوړل خو تا ته مې خواړه پیدا کړل جامې مې درته پیدا کړې لرې شه وروره صبر وکړه څه کوې غلی شه شودې مې چې تا ته درکړي ټولې دې درته حرامې وي افسوس دې وي په تا کاش ستا په څېر زوی مې هېڅ نه درلودی بې ځایه خبرې مې وبندې کوي زه پیسو ته اړتیا لرم له دې ځای نه باید لاړ شم زما حالت ته وګوره داسې درته ښکاري چې زه پیسې ولرم د ژمي د لرګیو پیسې نه لرو او دومره پیسې هم نه لرو چې خواړه واخلو او که ویم لرم تا ته یې نه درکوم ستا په څېر یوه خاین ته خو بیخي ما ته وګوره ما ته وروره څه کوې په هوښ راشه لیونی شوی یې ته څنګه اولاد یې نه دې په خپل پلار زړه سوځي او نه دې په خپلې مور زویه هیڅ پیسې نه لرئ ها نه لرو زویه نه لرو ته څنګه پیسې لرې او که نه زرکوه راته ووایه پیسې مې هم دومره دي وروره د پوهنتون فیس مې هم نه دی ورکړی اصابابه مې له پوهنتون نه مو شړې
ته په پانتون څه کوې ها نورې پیسې نه لرې زه ورک شه له کوره ووځه که نه پولیسو ته زنګ وهم سمه ده ځم هسې نم د تابوت په څېر کور دی خدایا ته له موږ سره مرسته وکړه احسانه کومه پیښه چې په ښوونځي کې رامنځته شوه ټول یې ډېر خفه کړو د دې پیښې لامل آلپاري الماز وضعیت مو د ډسپلین په کمیټه کې یاد کړه قدرمنه ملګرو که څه هم زموږ زړه نه کېږي داسې یو جرم بې سزا نشي پاتې کېدلی د ډسپلین قانون له مخې باید یو څه موده له ښوونځي څخه باید لرې شي خو د آلپار د ښه هلکتوب او د نجیب عمر په درناوي چې زموږ د هېواد لپاره خدمت کوي شپه او ورځ ترې ساتنه کوي مننه کوم او د امر صاحب لپاره مو د هغه سزا راکمه کړه او یوه اونۍ مو له ښوونځي څخه د لرېتوب سزا ورکړه همدارنګه دا سزا به د آلپار په سوانۍ کې هم ولیکل شي ښاغلی نجیبه زموږ د ډسپلین کمیټې پرېکړه هم دا ده مننه کوم هیله کوم مهرباني وکړئ بخښنه غواړم ښاغلیه ستاسو لپاره مې سزا کمه کړه استغفر الله تاسې خپله دنده ترسره کړه موږ هم په قوانینو پوهېږو هر څه چې وایي منو یې مدیر صاحب د هر څه لپاره مننه کوم هله راځه د یوسف څنګ ته ورشو صبر وکړه چې پلار خو مې لاړ شي سمه ده هله راځه کینئ توران تونجار چتن د پولیسو یو مامور په پلان شوي شهیدولو په زوره د خلکو برمته کولو غیر قانوني وسلې کارولو په دې جرمونو ته توران یې خپل جرمونه قبلوي نه قبلوم قاضي صاحب زما په پلان کې د هغې نجلۍ وژل نه و په تېروتنه کې هغه ووژل شوه تاسو وایئ چې شهیده شوې یعنې قتل نه شمېرل کېږي ما ولې ته ونه وژلې بې شرفه ارامه اوسه محکمه کې یو هغه ځوانه نجلۍ دې ولې ووژله قاضي صاحب ما په اصل کې غوښتل دا کس ووژنم خو دا وډار شو د مېرمنې شاته پټ شو دروغ وایي قاضي صاحب عاکفه غلی شه ته څه ډول یو کم عقل سړی یو بې ګناه کس شهیده وې بیا زما مخې ته راځې او په خندا راته هغه کیسه کوي قام اخلا هیڅ شرم نه لرې ها هلته دی تاسو له کومه پیدا شوئ هغه ځای نه چې ته باید پکې وایې زندان نه ته څه وایې ته خو ویلې و چې پټ پولیسي او وسله دې بېرته رانه اخلې لږ پاتې و چې ورور مې سلامله قتل شي بس که نو وسله خو ما ستا ورور ته نه وه ورکړې ته هم باید پام کړی وای یعنې ټوله پړه په ما اچوې ته هم دومره بې ګناه نه یې نو سم ځای کې به دې پټه کړې وه باید ووایم چې حلیمه په غلط وخت کې مخته راغله او هوکه وژنه هم وي نو بیا ما واقف یو ځای دا کار کړی رزیله بې شرفه غلی شئ عاکفه ارامه اوسه که دلته دې خبرې وکړې موږ تاوان کوو دوام ورکړه عاکفه حلیمه څنګه ووژل شوه وژنم دې بې شرفه ارامه اوسه غلی شئ هغه د باندې وباسئ د باندې ووځه دا د محکمې قانون دی کاروان سرای نه دی راځه چې لاړ شو هر څه مې پلار ته وایم په زندان کې به خوسا شي غلشه قانونه ښه به درته نه وي ورشه ورته ووایه ووایه چې هغه وسله زما وه نجیب کاکا ورته وایه چې ستا لور نوربانو ته مې دروغ ویلي وو هېڅ هم نه وایم اوس نو خبره خلاصه شوې دا د نجیب لور نوربانو ده ته به بیا وګورې زه هر ځه پلار ته مې وایم ورته وایم چې دا وسله ماته د یعقوب بابا لمسۍ یوسف راکړې وه بیا به وګورو چې هغه وخت څه کېږي ورشه ورته ووایه له ما سره به یو ځای ته به هم زنداني شي
ته به هم زما په پرتله لوی جنجال کې بنده شي. وګوره یوسفه کاکا به مې ټول امنیت ته پسې راولېږي. څنګه به یې راولېږي؟ د دې لپاره چې ګرانه لورې زندان ته بوځي بې ځایه خبرې مه کوئ. ځای ورکې شئ. سر له ننه موږ یو بل نه پېژنو. راځه چې لاړې شو. راځه نوربانو. زویا د شمیرې ته خو زنګ ووهه. د بیړنۍ ډلې امیر نجیب یلماز خیرت د یعقوب کاکا پولیس سره څه کار لري؟ ته ورته زنګ ووهه. مهرباني نجیب یم. یوه شیبه مهرباني وکړه یعقوب کاکا. نجیب څنګه یې زویا؟ او یعقوب بابا څنګه یې؟ د یوې خبرې پوښتنه مې کوله. ستا لور نوربانو دلته ده، تا رالېږلې ده؟ نوربانو په کرونده کې ده؟ هو، له یوسف سره یې کوم جنجال و؟ الله الله زه خبر نه یم. ما وغوښتل یو ځل خبر درکم. د خدای په امان. ژوندی اوسئ. عاکفه خپله سزا یې ولیدله، ابدي بند باندې محکوم شو. ډیر شکر. د عمر تر پایه به زندان کې وي. او انشاءالله انشاءالله. لیدو ته دې درځم. البته که ستا بدن هلته په زندان کې خوسا شوی نه و نو هرومرو درځم. تل درته په تمه کېږم. دننه مې چې زړه په تنګ شي ته پوهېږې چې څه کوم. ستا د واده په اړه فکر کوم. زه هم ستا د ورور قبر ته ځم. هغه ته زیری ورکوم. ورته وایم مه بې صبره کېږه. په نږدې وخت کې به د ورورم ستا څنګ ته هم درشي. تا سره مې کار نه دی خلاص شوی. نوربانو چیرته ده؟ خیرت دی نجیبه څه خبره ده؟ و مې ویل چیرته ده؟ سالون کې د تلویزیون ګوري. الله الله نجیبه تا په کرونده کې څه کول؟ د څه شي کرونده پلاره؟ ما ته دروغ ونه وایه. د علي بابا کرونده یادوم. داسې پټ پټ څه کارونه کوې؟ څه کار یې کړی نجیبه؟ له ښوونځي تښتېدلې او له سودا سره کروندې ته تللې. آفرین یو هم دا کم و. پلاره له سودا سره د آسونو لیدو ته لاړو. کوم بد نیت مو نه درلوده؟ وګوره لورې نور نو صبر مې پای ته رسیږي. نه پوهېږې چې زه له دروغو نه کرکه لرم؟ نجیبه مامور صاحبان غواړي تا سره وګوري. امر صاحب بخښنه غواړم. د څارنوالۍ امر شته او د قاضي صاحب حکم هم شته. موږ الپر پسې راغلي یو. څه؟ الپر پسې؟ الپر چیرته بیایئ؟ د ماشومانو زندان ته. چیرته؟ د ماشومانو زندان ته. اوس چې د محکمې امر در سره شته نو موږ څه نشو کولی. مهرباني وکړه. چیرته مې وړي؟ زه مې هېڅکله زوی نه پرېږدم. دا به په زندان کې څه کوي؟ دا تاسې څه وایئ؟ زندان ته دې بیایي. زندان ته ما مه پرېږده. پلاره هیله کوم یو کار وکړه. نجیبه زوی مې بیا یو څه ښه ووایه. ولې داسې غلی ولاړ یې؟ د محکمې امر مخې ته خو نشم درېدلی. راځه الپره چې لاړ شو. یوه شېبه صبر وکئ. څه خبره ده غلې؟ حلیمې خور باندې خو دې پام کوې که نه؟ البته چې پرې پام کوم. وګوره ځای پاک دی. آفرین. دا واخله. مننه وروره. خیرت د لورې تا څه ویل؟ هیله کوم ما وبخښه. دا هر څه زما له امله وشول.
څه دې وویل خورې؟ لورې څه دې وویل؟ هغه ما ویل چې ورور مې ما بیا هیله کوم. هیله کوم مې بیایي دا لا ډېر کوچنی دی. هیله کوم د ماشومانو زندان هم له ماشومانو ډک دی. هلته یې زړه نه تنګېږي. که امر نوی شوی موږ هم داسې نه کول. دنده مو ترسره کوي. امر مو پر ځای کېږي. راځه الپره. الپره وروره. الپره خدای پامان مورې، اوس چې زه مجرم یم بله سزا باید ووینم. نجیبه مدیر ته د زنګ ووهه. کیدای شي هغه کوم کار وکړي. هیله کوم. فکر کوم تازه سم نه یم پیژندلی. تر نن ورځې پورې مې هیچا نه د غیر قانوني کار لپاره غوښتنه نه ده کړې. وروره که خپل زوی مې وي که لور مې وي باید خپله سزا وویني. د هیچا اوښکو ته هم نه ګوره. نجیبه هیله کوم. بویزئ الپره وروره. پلاره الپره زوی مې. الپره پاڅېږه مورې. نور هیڅکله وسلې سره لوبې نه کوه. نور هیڅکله هم نه پلاره. ښځې ما ته یو کاغذ او قلم راکړه. څه کوې؟ څه چې تا وویل هماغه مدیر ته لیکي لیکم. اوس ما یوازې پرېږدئ. حلیمې نور نو هیڅ اندېښنه مه کوه. ته د جنت په باغچه کې ویده یې، خو هغه تنجر نومی رزیل به په زندان کې خوسا شي. ته پوهېږې هره ورځ چې تېرېږي ډېر درپسې خفه کېږم. ستا نشتون مې ډېر ځوروي، خو هېڅ کارم نشم کولای. تا پسې ډېر خفه شوی یم حلیمې. هیله لرم چې په جنت کې به سره وګورو. د خدای په امان. سلام امیر صاحب. مدیر صاحب دننه هو دننه دی. مننه. مهرباني.
راځه. په خیر راغلی نجیبه. د الپار په اړه خبر شوم. ښه ده چې کومه بده پیښه نه ده شوې. مننه مدیر صاحب. ما هم د همدې موضوع په اړه غوښتل خبرې وکړم. خیرت دی. مهرباني وکړئ. په دې کې څه دي؟ زما د استعفا لیک. د استعفا لیک؟ هر څه زما له امله وشول. زما په ځای به مې ورور سزا وویني. ولې مې هغه وسله واخیسته ولې؟ لورې په تا څه شوي نوربانو څه خبره ده؟ زما له امله الپار سزا ویني. ولې بس تا له امله وي لورجانې؟ هغه وسله ما هلته ایښې وه. تا هلته ایښې وه؟ ته څه وایې نوربانو څنګه کیدی شي؟ څنګه د استعفا ولیکله دا راته ووایه. د پرونۍ پیښې له امله الپر ښوونځي ته وسله وړې وه. بیا زه مجبور شوم د ځینو خبرو لپاره له سره فکر وکړم. مثلا ومې ویل چې زه هم ځینې غلط کارونه کوم. د خلکو ژوند موږ ته دې تشکیلاتو ته امانت دی. د هېواد باندې باید پام وکړو. خو ما له خپل زوی نه هم ساتنه ونه شوه کړی. نه غواړم خپلې دندې ته نور دوام ورکړم او دولت ته زیان ورسوم. د همدې لپاره هیله کوم زما استعفا ومنئ. نجیب یلماز د بیړنۍ ډلې امر. نجیب یلماز. یلماز نجیب. مونږ فکر کوو په هیڅ سختۍ کې به ماته ونه منې. تیروتي خو به نه یو. مدیر صاحب دا کار جلا دی. کابل هر څنګه ګواښ وي پرته له کوم ډاره زه ورځم. کار کې نه ستړی کېږم. عملیاتو کې بریالی یم. خو د اولاد کار جلا دی مدیر صاحب. انسان د یو ماشوم له امله ځان ډېر عاجز احساسوي. د دې کار ترسره کول ډېر سخت دي مدیر صاحب. وګوره نجیب امره، زمونږ اولادونه زمونږ ټاکنه نه بلکې زمونږ تقدیر دی. له تقدیر نه خو نشو تښتېدلی. خو زمونږ مسلک زمونږ خپله ټاکنه ده. دا هم یو ډول تقدیر دی خو توپیر لري. اوس زه استعفا نشم منلی. د یو امر په توګه درته امر کوم. ته د تشکیلاتو او د مسلک سره مینه لرې؟ هو مدیر صاحب ورسره مینه لرم. که زه د استعفا ومنم بیا څه کېږي ته پوهېږې؟ هم به د مسلک سره بدي وکړم او هم به د هغو قاتلینو او ترهګرو کار اسانه کړم. کومو قاتلونو ښاغلیه؟ خبر نه لرې؟ د الپار د وسلې بالستیکي څېړنې راپور راغی. د لیکوال حبیب چنګل او ارمان اګوپیان په وژل کېدو کې کارول شوې وسله ده. د هغو دوو لویو وژنو لامل شوې وسله چې هېواد کې ګډوډي رامنځته کړې زما د کور په باغچه کې پیدا شوه. د حیرانتیا خبره ده خو رښتیا ده. اوس د دندې ته بیرته لاړ شه او پیدا کړه چې هغه وسله څنګه هلته راغلې. د استعفا دا لیک دې هم ما هیڅ نه دی لیدلی. پوه شوې؟ امر مو پر ځای کېږي. په اجازه مو. ویې ویل پټ پولیس یم. زه یې وغولولم. تا هم پرې باور وکړه؟ آفرین دې وي په تا نوربانو. زه پوهېدم مورې هغه راته دروغ وویل. پاڅېږه همدا اوس دې پلار ته ورځو. هر څه هغه ته ووایه. زر کوه. مورې هیله کوم هغه به ډېر په غوسه شي. زه نه ځم ته هر څه ورته ووایه هیله کوم. خپله دې ګناه کړې خپله یې باید ورته ووایې. هله نو زر کوه. بابا ساتلونه دې کونج کېږدم پام کوه. سمه ده کېږدی. یوسفه ووایه بابا. ته خو به خفه نه یې؟ څو ساعته کېږي چې هیڅ خبرې نه کوې؟ کومه خبره نه ده بابا. زویه په خلو خو یې بایې خو غږ دې داسې نه ښکاري. که کومه ستونزه لرې بابا ته دې ووایه. یو ځای به یې حل کو. بابا ما یوه تېروتنه کړې. څومره ښه. تا یو ځل تېروتنه کړې. ما زر ځلې کړې. څنګه تېروتنه دې کړې؟ د نجیب لور نوربانو
زما له امله په ستونزه کې راګیر شوې. تیروتنه تا کړې خو اوس بل کس په ستونزه کې دی. وګوره دا ښه کار نه دی. مونږ باید د نورو خلکو لپاره ځان قربان کو. خو د بل کس قرباني کول مونږ سره ښه نه ښکاري. رښتیا وایي. نجیب امر ته زنګ ووهه او هر څه ورته ووایه. مورې در سره نه ځم ولا نشم تللی. داسې نه کېږي. هم تېروتنه کوې بیا چې د خبرو وخت راشي تښتې. وګوره ورو دې زندان ته لاړه. داسې نه کېږي. مخکې شه هله. مورې نوربانو راځه. هله لورې زر کوه. خزه نوربانو خیرات دی تاسې دلته څه کوئ؟ نوربانو غواړي چې تاته یو څه ووایي نجیبه. اوس نه پوهېږو چې وسله چا ایښې وه نجیبه. پلاره زه او سودا د یوسف ورور پوهنتون ته تللي وو. هغه هلته وسله ماته راکړه. یوسف درکړه؟ د یعقوب بابا لمسی یوسف؟ هو ماته یې وویل چې پټ پولیس دی. ویې ویل د پلار همکار دی یم. تا هم واخیسته او په باغچه کې دې پټه کړه؟ آغلې نوربانو له تا سره مې کار نه دی خلاص شوی. بلې نجیبه وروره زه یم یوسف. وروره د هغې وسله مسله هغه ما نوربانو ته ورکړې وه. هغه ګناه نه لري. ما هغه وغولوله. دلته راتلی شي چې خبرې وکړو؟ همدا اوس درځم وروره. ډېره بختوره یوسف اعتراف وکړه چې ته یې غولولې. پلاره دا خبره به د الپر په خوشي کېدو کې مرسته وکړی شي. یو ځل فکر وکړم کېدای شي مرسته وکړي. هو مرسته کولی شي. ډېر شکر دی. هله نو راځئ چې الپر پسې لاړ شو. خدای پوهېږي چې اوس به هلته په څه حالت کې وي. هله نجیبه زر کوه. راځئ چې ورشو. بابا زه امنیت ته ځم. نجیب ورور غوښتی یم. لاړ شه. د نن ورځې کار سبا ته مه پرېږده. هر څه ووایې ډېر به ارامه شي. ګناه د انسان وجدان ته زولنې اچوي. اعتراف وکړه ځان وژغوره. د هغه باران نومي کس په اړه هم هر څه ورته ووایه. ورته یې وایم یې. زما په اړه ورته څه وایې ها؟ بارانه دا ځای دې څنګه پیدا کړ؟ په یو ډول مې پیدا کړو. راځه چې لاړ شو. تا سره کار لرم. بابا زما له ما څخه خوشې کړه. خوشې کړه. بابا کم اخله. له دې سپین ږیري سړي نه څه غواړې؟ له ما سره راشه. تا سره کار لرم. یوسفه له تا پرته هېڅوک نه دي پاتې چې ما سره مرسته وکړي. ما خوشې کړه. مخکې شه. یوسفه که په بابا مې څه وشي تا ژوندی نه پرېږدم. مخکې شه. یوسفه یوسفه موږ خو د عکیف کره راوستلو. تا خو ویل د ماشومانو زندان ته ځو. زندان ته د تګ نه مخکې یو ځل مې وغوښتل چې رواني روغتون ته راشو. ښځې دننه یو ډېر ګواښونکی لیونی شته چې ځان ته د سلطان پالومود فکر کوي. ډېر پام کوئ. پلاره ټوکې پرېږده. راځه چې ورور پسې مې لاړ شو. راشئ راشئ. نجیبه راځه ښځې. هو پیچکش راکه. هغه لوی راکه. هو هو څه مو ویل؟ د نښې ویشتلو لپاره باید ډېر وګرځې. ښه ځای ځان ته پیدا کړې. وروسته باید نښه وولې چې ښه نښان ویشتونکی شي. هو د شاهین په څېر تیزې سترګې باید ولرې. هو په لاس راکه. راشه ته دوام ورکه. زه دروازه خلاصوم.
اوه عامر صاحب په خیر راغلی په خیر راغلی مهرباني ښځې مخکې شه راځئ ورځه هله نوربانو مخکې شه هله دا څنګه کار دی الپره وروره ورور جانه نجیبه وایه ښځې دا هر څه ستا پلان وکنه هو ښځې څنګه دې دا کار وکړه و مې کنو ښځې کنه مې وای کړی لور دې د بلبل په څېر خبرې نه پیلولې عامر صاحب دا الپر ډېر تکړه دی والله خني خان وشتونکی به ترې جوړ شي البته نو دا خو سلطان پاله مود دی کنه نښه ویشتلو ته اړتیا هم نه لري بیا هم تکړه دی پلاره موږ دې وبخلو کنه هیله کوم پلاره ومې بخه نه دومره اسانه نه ده د دوا موده پای ته ورسېده جرم مو ثابت شو اوس نو تاسو ته داسې یوه سزا درکوم چې نور به هېڅکله هم د وسلې نوم په خوله ونه اخلئ کوم فلم یا کارتوني کې چې وسله وي هغه به نور نه ګورئ دا څنګه سزا ده نجیبه والله زه هم وډاره شوم ویل کېږي نه ښځې وبه یې ګوري بابا چا دې حالت ته رسولی دا خبرې پرېږده یو ځل نجیب ته زنګ پرون مو چې ورته زنګ وهلی و کارت یې راکړه واخله زنګ یې تېر که خورې کېنی که نه بله نجیبه زویه مرسته وکړه خیرت دی یعقوب بابا یوسف غوښتل ستا خواته درشي دې ځای نه روان و چې د باران په نوم یو کس هغه له ځان سره بوت باران سمه ده یعقوب بابا اندېښنه مه کوه زه وروسته خبر درکوم سمه ده زویه عامر صاحب فکر کوم نوی خبر دی د باران په نوم یو کس یوسف په زوره ځان سره بیولی پلاره یوسف ورور یې تښتولی تاسې هرې خبره کې ځان مخکې لوئ کېدی شي دا هماغه باران وي خانو یوسف له باران سره څه اړیکه لري وګوره کومه وسله چې الپر ښوونځي ته وړې وه له کومه پیدا شوه ستاسې له باغچې نه هلته چا ایښې وه نوربانو ښه نو نوربانو ته وسله چا ورکړې وه عامر صاحب زه تر همدې ځایه خبر یم هغه به زه درته ووایم یوسف تاسې هرې خبره کې ځان مخکې لوئ کېدی شي یوسف ته باران دا وسله ورکړې وي هو دا زنځیر به له باران وروسته هم دوام ولري هو البته ډېره عجیبه ده د دوو لویو سیاسي وژنو لامل شوې وسله زموږ د الپر لاسته ورځي خدای دا څه سخته ورځې دي هو خور جانې همداسې ده عامر صاحب که باران پیدا کو بیا به یوسف هم وژغورل شي هغه وژنې به هم روښانه شي هو د افغانستان اسلامي بانک د ویسټرن یونین څانګې ته ښه راغلاست. تاسې کولی شئ د افغانستان اسلامي بانک د ویسټرن یونین له خدماتو په استفادې سره د نړۍ ګوټ ګوټ ته پیسې واستوئ. بارانه صبر وکړه بارانه صبر وکړه لیونی شوی څنګه ته دې خوله بنده کړه سمه ده سمه ده هله ورشه موټر چالان سمه ده هیله کوم ودرېږه هله زر کوه ماشومه مې په موټر کې پاتې ده ماشومه مې لورې څه شوي اغلې زما موټر وتښتاوه ماشومه مې په موټر کې پاتې ده موټر تیز کا ډېر بیروبار دی هره خواته موټر دی ته نه وینې دا نو له کومه شوه ښه ده زموږ د ژوند ضمانت ده هله بیړه وکړه اولولولولولو باران روړ دی تا چا کرته بیا یې سمه ده خیرت دی یعقوب بابا یوسف چا بوته نوم یې باران و مخکې له دې چې کومه بلا یې په سر راشي یوسف مې پیدا که زویه اندېښنه مه کوه پیدا کوو انشاءالله اوس د پولیسو امکانات ښه دي هغه چې هر چېرته لاړ شي موږ یې پیدا کوو خانو چېرته لاړل کوم اټکل کولی شئ
هیڅ نه پوهېږم چې چېرته او چاته لاړه. زما یوسف یې په زوره له ځان سره بوته. ما وغوښتل د هغه سړي مخه ونیسم خو ګټه یې ونه کړه. بابا راځه فشار خیر دې دی. پورته آرام شوی اوسه. راځه کښېنه. راځه کښېنه. اوس زه ټولو ډلو ته خبر ورکوم. هغه سړی یوسف ته هېڅ زیان نشي رسولی. دا زوړ یعقوب یوازې یو یوسف لري. ما به یوسف هم مه پرېږدئ. هیله کوم نجیبه زویه. ژمنه کوو چې هغه پیدا کوو. راځه امیر صاحب. بابا صبر وکړه چې درمل دې درکړم. واخله بابا. ورځ په خیر. لږ مخکې غلو یو موټر وتښتاوه. د عمرانیه سیمه کاره کوشک کوڅه کې د موټر پلیټه شمیره 40 آی 945 40 آی 945 د حکومت کې د یو کس نوم باران وو. د یو کس نوم باران وو. کېدای شي دا معلومات مرسته وکړي. او هو په موټر کې یو ماشومه هم ده. مور یې ډېره اندېښمنه ده. مننه. ماشومه مې ستاسو موټر به پیدا کړي، اندېښنه مه کوئ. خدای دې وکړي چې هغې ته زیان ونه رسوي. که نه زه مړه کېږم. د ټولو ډلو د پام وړ د سازمان غړی توران بازبیګ چې د باران په نوم مشهور دی په وروستي ځل د مارلا سیمې اسانو کرونده کې لیدل شوی. د هغې سیمې ټولې ډلې د خبرې وي. له هغې سیمې نه د وتلو ټولې لارې بندې کړئ. چېرته به تللی وي؟ یعقوب بابا هم د فشار مرض لري. ډارېږم چې څه پرې ونه شي. رښتیا امیر صاحب هغه څوک دی؟ هغه یعنې ډېر سره نږدې ښکارېدلی، ځکه مې پوښتنه وکړه. اوږده کیسه ده، بیا به یې درته ووایم. هله بیړه وکړه بیړه وکړه. په بایسکل هم تا نه مخکې ځم پوه شوې. که ډېر سرعت ونیسي بیا د پولیسو پام موږ ته کېږي. وای 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 کم عقله انسانه ته اوس هم ماته درس راکوې ها. بې ځایه خبرې مه کوه، موټر تیز که. هماغه موټر دی چې مخکې د پلیټ شمیره اعلان شوه. زر یې باید وڅارو. پلیټ شمیرې لرونکی موټر چې اټکل کیږي دننه به پکې باران نومې ترهګر وي. فکر کوم پیدا مه کړه. سړک کې ولیدل شو. اوس هم نږدې دي. همدا اوس باید ورپسې ورشو. زما د دې مسلک دا برخه ډېره زیاته خوښېږي امیر صاحب. څه خبره ده والکه؟ امیر صاحب د ادرینالینو کچه مې په وینه کې ډېره شوې، یعنې په خپل واک کې نه یم. وګوره امیر صاحب زه نه قمار وهم نه هم شراب څکم. که مړ مې یم کې سګرټ خو بیخي نه وهم. خو زه باید دا ووایم چې په ادرینالینو روږده یم. څه وکړم امیر صاحب څه وکړم؟ چې ظلم ووینم وینه مې په جوش راځي. که بې انصافي ووینم ارامه نشم کېناستلی. څه وکړم نو امیر صاحب ځان نشم کنټرولولی. ډېرې خبرې دې وکړې ډېرې. توبه توبه. ګوره کوم لیونتوبونه کوي پوه شوې که نه؟ دا کم عقلان خو موږ پسې را روان دي. هغوی کم عقلان نه دي. زه پوهېږم، خبرې مه کوه، مخته دې ګوره زر کوه. بیړه وکړه، موټر تیز که. ټولو ډلو ته د پام وړ مشروب کس وسلوال دی. ټول پام کوئ. هله زر کوه زر کوه. بیړه وکړه که نه نو وبه نیول شو. هله نو دې خواته تاو شه تاو شه تاو شه زر کوه. بارانه تسلیم شه. پام کوه ډز مه کوه، موټر کې ماشومه ده. صبر وکړه ودرېږه بارانه.
ډېر شکر دی تا څنګه یې ښه یم نجیبه وروره خو ډېر وډار شوم سمه ده ګرانې توبه په دې وخت کې مرمۍ خلاصې شوې حالې ملګرو بیړه وکړئ ډېر مال پاتې دی هله بیړه وکړئ زر کوئ درته وایم دا هم واخله سمه ده بیړه وکړئ درته وایم زر کوه دلاور کاکا پلار مې چیرته دی هلته دی مننه کاکا پلارا زر کوئ هلکانو بیړه وکړئ سمه ده دا ستونزه راته تا جوړه کړه د دې کاري صاحبي بهرونه راکړه او زه ډارېږم چې ته به په دې کار کې بریالی نه شې هغه هلک پولیسو نیولی دی رانا ته چیرته ځې دروازه خلاصه که رانا داسې مه کوه ښځه څه وکړم هغوی ته خپل حد ور وپېژنه راځه چې وڅارو دوی بیا کوم پلان لري راځه تاسو ته د MTN مخابراتي شرکت MTN په هر ځای کې له تاسو سره